هارون الرشید بچا د خپل بیبي د زبید خاتون سره د سمندر په غاړه باندې روان دی ورزش کوي مخکې هارون رشید بچا روان دی وروسته ورپسې خپله بیبي زبید خاتون روانه ده ګوري چې کله د هارون رشید بچا لږ مخکې ورسېده د سمندر په غاړه باندې بالول دانه رحمت الله علیه ناست د شګې نه کورکي جوړی دا هارون الرشید بچا ور مخکې شو ورته وایي بالول څه کوي بالول رحمت الله علیه ورته جواب ورکوي وي د شګې کورکي جوړومه چا چې زمانه دا کورکي دلته کې واغشتل زه به ورته دعا وکړم الله تعالی به د دې په بدله کې په جنت کې محل ور نصیب کړي هارون رشید بچا ته نه پوښتنه کوي دا په 100 روپۍ هرڅه ورته وایي دا په 1 دینار باندې هرڅومه هارون الرشید بچا دته توجه ورنکړله او مخکې ته نه لاړه تیر شو وروسته واپس خپله بیبي زبید خاتون را روانه وه چې کله د بالول رحمت الله علیه خواته ورسېدله بالول دانا رحمت الله علیه نه پوښتنه وکړه بالوله څه کوي بالول دانا رحمت الله علیه ورته جواب ورکوي زه د شګې کورکي جوړومه چا چې زمانه د شګې دا محل واغشته زه به ورته دعا وکړم الله تعالی به ورته په جنت کې محل ور نصیب کړي زبید خاتون تېنه پوښتنه وکړه په 100 روپۍ باندې هر څه بالول دانا رحمت الله علیه ورته فرمایي صرف په 1 دینار باندې زبید خاتون 1 دینار راویسته بالول دانا رحمت الله علیه ته ورکوي دا واخله دواړه لاړل کور ته باچا هم لاړه بیبي هم لاړله کله چې د شپې اوده شو د شپې په خوب کې هارون الرشید باچا ګوري چې جنتونه دي باغونه دي او ښایسته ښایسته هواګانې دي چینې دي څه محلونه دي د سرو د یاقوتو نه جوړ شوي یو محل دی او په هغې باندې ساین بورډ باندې لیکلی شوي دي زبید خاتون زبیدی نوم پې لیکلی شوی دی دوی چې دا زما د بیبي کور دی زه به لږ دننه ورشم او بیا ګورم چې په دې کې څه دي زه به د دې ښایست او ښکلا وګورم څنګه چې دننه قدم ایښودو د سیکورټي ګارد د طرفه ورته امر وشو ته دلته کې دننه نشه ورتلی هغه یې منع کړه ورته وایي دا زما د بیبي محل دی ورته وایي ستا د بیبي محل دی خو هغې په 1 دینار باندې اخیستی دی خو چېرته تا د ځان دپاره اغشتو نن به تا ته اجازت میلاو شوی ته به خپل محل ته ورتلی شوې هم په دې کې د هارون الرشید باچا سترګې وغړېدې پوه شو چې پرون بالول دانا رحمت الله علیه کوم د شګې کورکي جوړول اتې زبیدی بیبي اغسې دی الله تعالی هغې دپاره په جنت کې محل تیار کړی دی کاش افسوس چې ما هم دغه محل د بالول دانا رحمت الله علیه نه اغستی وی خو هغه بیا هم راپاسېدو په منډه منډه باندې سمندر غاړې ته راغی چې ویې کتل په سبا باندې بالول دانا رحمت الله علیه هم هغه ځای کې اتفاقا موجود دی او د شګې کورکي جوړی هارون رشید باچا ته نه پوښتنه وکړه ورته وایي بالوله څه کوې بالول رحمت الله علیه ورته جواب ورکوي د شګې کورکي جوړوم چا چې زمانه دا محل د شګو والا واغشته زه به ورته دعا وکړم الله تعالی به په جنت کې محل ور نصیب کړي هارون رشید به تپوس نه کوي دا محل په 1 دینار بالول دانا رحمت الله علیه ورته د حسرت په نظر وکتل ورته وایي بادشاه د 1 دینار خبره پرون تېره شوې ده نن چې تا ته د شګو دا محل میلاویږي د ټولې دنیا په بادشاهۍ به میلاویږي هارون رشید بادشاه ورته وایي پرون دې په 1 دینار باندې حرص کړی دی پرون دې راته قیمت د 1 دینار وویل قیمت د ټولې بادشاهۍ پې ولې لګي بالول دانا رحمت الله علیه ورته مخ راواړو ورته وایي بادشاه سلامت پرون سودا د پټو سترګو سودا وه تاسو لیدلی نو پرون د پټو د بندو سترګو سودا وه ځکه مې درته په 1 دینار باندې درکو نن خو تا په خپلو سترګو باندې وکتل چې جنت کې محل میلاو د زبیدي بیبي ته د جنت د محل په لالچ باندې راغلی نن چې تا ته میلاویږي ته په خپلو سترګو باندې محل په جنت کې لیدلی نن به درته د شګو دا کورکي د ټولې دنیا په بادشاهۍ باندې میلاویږي علماء کرام وایي چې دلته کې عمل وکړه ځکه تاسو لیدلی نه دي بغیر د لیدلو نه چې کوم یو عمل دی وکړه الله تعالی به محل په جنت کې در نصیب کړي او چې کله دې هلته کې جنت ولیده او ښکاره شو درته او کله تا ته پته ولګېده چې نن نیکانو ته جنت میلاویږي بیا که ته ګناهګار د جهنم لایق یې بیا به ته ډېرې چغې ووهې چې ما دنیا ته واپس کا زه جنت ته تیارې کول غواړم خو په هغه ورځ باندې بیا د دنیا واپسې نشته دی نن چې کوم عمل دی وکړه د ستا دپاره هغه عمل کون کېږي او دغه عمل د ستا دپاره د جنت د تلو سبب ګرځېږي الله تعالی دې مونږ او تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله تعالی دې مونږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې د پټو سترګو سودا وکړو د جنت دپاره تیاري وکړو وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین